د خټک قوم د دریو خلو میله. السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زه مختار حسین خټک او تاسو ګورئ وایس اف خټک. قدرمنو نن راغلي یو د خټک قوم دریو خلو میلې ته او په دې کې به د یو ښکلې شانتې خوندوره شانتې ډاکومنټري فلم جوړو او راځئ ما سره اوسئ چې په دې میلې کې څه څه دي او دا څنګه منځي خلک او په کوم ځای کې منځي کله منځي، دا ټولې خبرې اترې به تاسو سره شیر کوو. ما سره اوسئ، پروګرام تر اخره پورې ګورئ. السلام علیکم. مجھے وائس آف خٹک کی طرف نہ رول مجھے کبھی کوٹلی کلان اینڈ صالح خانہ شاکور بلا شاکور بیان کوٹلی کوٹ بختے وغیرہ وغیرہ خٹک میں میلاد اپنے گروپ مفاڑ کی اور پوجی بھی شاہ میلاد یہ وقت پیستے تو رولی تقریباً اکل سمین اس کو پیستے میلا مولی اور بادشاہ میلاد سپوے سرا آرسدی فورن چنی دی شمان گرزی نگرزی شمو سمده توتانو لاندې ناست وي. دې توتانو د لاندې خو به مخکې موږ ټوله غرمات یې راوړه مخکې دې کې راځي پنځه ویشت کاله پیسته غرمات یې راوړه. هغه زبردست دی چې څوک دا ګورې وایس اف خټک نو چې څوک دا ګورې دا پیج نو ټول ته دا وسلامونه او چې څوک چې دی آباد و خاد اوسې. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته چې کومانو زموږ طرف نه د سلام او ټولو ته د طرفدار مبارکي سره قربانه او چې چا کړي دي خدای دې چې چا نه دي کړي نو خدای دې واسویر کی چوي کی او ټولو ته د زموږ خپل طرف نه د سلام په پاکستان کې دي کبار دي کوم سفر دي کدل ته کې دي چې موږ आवाज وراسي هغه ټولو ته چې کومانو موږ طرف نه اختر مبارکي دي بس خدای مشاد و آباد ساته و دا میله هغه ده بس دا پروډوسر صاحب پکې ګرځي روګرځي هغه کوي دا ریکارډینګز کوي نو بس انجوای کوي. ګوره چې کوم سفر وي هغه خو مو نشي وکړو نو همدې ذریعه سره چې کومانو انفورم کېږي نو بس ګرځي روګرځي ان شاء الله بس لایو کوشش کوي چې وایي ګوره چې خپل انجوایمنټ نه والي بدا هم دا بعض چیز خبره دي بنده خوړه نشي نو چې ورته ګوري نو ته صدیقي وشي نو بس دغه به یو نو نه انجوای کې بس نو څه وایو خدای مو شاد و آباد رسول موږ طرف نه چې به د وانې سلامونه قبول کړي پاکې مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټولو کتونکو زه د خپل طرف نه اول خو تاسو ټولو ته د غاټ اختر ډېر مبارکباد در کوم. بیا زه په دې ټیم کې اوس چې کوم د موږ د دریو خلو په میلا کې موجود یو د اختر دا نه چې کوم د شو ته موږ کیمپ لګولې ده وایس اف خټک چینل ده موږ چې کوم د میلې نه مخکې تاسو سره د میلې په وړې سره کوم مسالې بیان کړي وي بیا هغې دپاره کوم اقدامات مو تاسو سره ویلي وو چې دغه اقدامات وکړو. هغه د ټریفیک حوالې سره چې کومه غټه مسله وه دې نه مخکې د ټریفیک تاسې کتلي به وي چې دوه لارې به باندې وي بیا به خلکو جګړې کولې او دوې درې ګنټې به دغه ټریفیک باند و. شکر الحمدلله اوس چې کوم دی تاسو ته به د کیمرې په شکل هغه باندې ویډیو په شکل باندې دنیا کسانو نه کتلي وي چې دوې لارې جوړې دي ان آوټ نو هیڅ تکلیف چاته نشته دی. ښه کولاو لارې دي ښه زبردست طریقې سره چې کوم دی ټریفیک همدرد چې کوم دی جوړي دی. دویم نمبر کې دې ځای کې مسله وه اکثر به د ماشومانو
یا به هلکان په موټر سایکل باندې خوش شو یا به په دې جولو کې به چې کوم دی خوش را خوش شو یا به خپلو کې چې ته جنګ جګړه به یې وکړه هغې د واجې نه به چې کوم دی هغې ته څه زخم رولو او بیا به هغې خامخا چې کوم دی نو کورونو ته به کتلو یا به هسپتال ته به کوشش کولو یا به ډاکټر دې ځای کې سهولت نو الحمدلله تاسو په تعاون سره د 11/22 ولا چې کوم ریسکیو اداره ده هغه د امبولانس سره 4 کسان موږ ته موجود دي په دې ځای کې چې هغې د پوره زه د ریسکیو چې کوم هغه د ډیو دی اشفاق صاحب د هغې ډېره شکریا ادا کوم چې په یو وینو باندې هغه موږ ته دغه عمله راکړله په دې کې چې چا سره موږ سره 11/22 کې لوست نو هغه د ډاکټر اسماعیل خیلو د تحصیل په بي چې کوم دی مشر دی 11/22 نبی امین صاحب د هغې هم ډېره شکریا ادا کوم چې هغې موږ سره په دې کې ډېر زیات تعاون وکړو او دغه دی اوس موږ تقریبا چې نه دي 8 کسان داسې رولو چې هغې زخمیان وو د هغې ښه طریقې سره ټریټمنټ وشولو دریم نمبر کې دې ځای کې امن او امان ډېره مسله وه ریس بریز کال په کال باندې دو میلا ګړېدله او پاته به نه لګېدله چې د کوم ځای نه خلک راسي څه مقصد ته راسي او دې کې د موږ ماشومانو ته خطرې وي او نوجوانانو ته هم خطرې وي هغې دپاره شکر الحمدلله پولیس ایس ایچ او صاحب چې کوم دی جنوزی تړې هغه پخپله موجود دی په سره ایس آی چپري چوکۍ چې کوم دی هم پخپله سره د عملې څه بیا راسې لګیا دي دلته کې موږ سره ناست دي ډیوټي مو کړه په چې ته د څه مسله راسي ټرافیک په حوالې سره عام دی حل کوي او که چې د ټرافیک حوالې نه علاوه داسې څه مشکوک کسانو باندې نظر ساتل وي هغې چې نختي ګډونه ګوري هغې نه تصویر هم ویستي نو دا یې موږ دپاره چې کوم دی ډېره د خوشخبرۍ خبره ده هغې هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم یو بل پلس پوینټ درته در کومه چې 3 ماشومانو چې هغه ورک شوي وو بېدرکه شوي وو د خپل مشیرانو نه که پلارو که ورورو هغه دلته کې موږ ته کیمپ ته چا راوستلو بیا موږ چې هغې مشیران رولو ویریفیکیشن مو وکړلو نو هغې ته موږ حواله کړلو هغې ویډیو موږ سره موجود ده دا هم ډېره د شولي موږ دپاره د ملي د هغه دپاره خبره ده نو کمی او زیاتي په هر ځای کې کېږي کیدای شي چې موږ نه په دې کې ډېر کمی شوی وي نو به تاسو موږ ته هایلایټ کوئ په ښه طریقه باندې موږ به آینده دپاره انشاءالله دې دپاره نور ښه اقدامات کوو خیر سره خو تاسې تعاون یې موږ سره ډېر زیات ضروري دی انشاءالله تعالی دغسې خپل کوپریشن به بل څه جاري ساتو او چې ته هم وې په لوی الله مو سپارم په مخه مو شه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم ټولو نه واله مو کې بیټې طرف نه او مو طرف نه لوی افطار مو ډېر مبارک شه موږ درې خلک موجود یو تاسو ته پاته ده چې تر پسې په سبا باندې موږ ډایرک دلته میلاوي او د تیر اختر کې موږ لکه دلته کې کیمپ لګولې او فلای کمیټي طرف نه او دی پیرم هم لګولې بلې پیرې خو وړي کې دی پیرې لګولې خیر سره ډېر لوی او بل لګایو خپل لکه دې کې چې کوم مخکې کوم مسلې وي نو یا یې حل کوو کوشش موږ کوو لګایو او داسې کار دی چې دې نه مخکې ټرافیک ډېره غټه مسله وه نو عام لکه خیر سره لکه دې هغې کې موږ حل کړي ده لکه په دې برج باندې به ډېر ټرافیک جام او جګړې به پکې کېدي د هغې نه علاوه لکه دویم روډ هم ورته جوړ شو د هغې د وجې نه ټرافیک مسله حل شوه او بل موږ چې کله په هغه دلته کې میټینګ څنګه وکړو نو بیا فضل به یې موږ سره رابطه وکړه دا یو چې را موږ سره داسې چارې ته پیسې راکړي دي نو زه غواړم چې دا لکه دغه ټیکټر د هغه خرچه زه وکړم نو هغې هم شکریا ادا کوو هغې دا فنډینګ هغې وکړلو نو هغه روډ هم جوړ شو بل په دې لاره هم په دې هغې کې نن په میلا کې په مینس کې روډه وه نو عام ختمه موږ په سایډ کې مو ویر کړه بل هغې نه علاوه لکه جومات چې کوم و د هغې دپاره هم لمانځه دپاره ځای هم لکه جوړ کړو په ټیمه او بل مخکې موږ فرست ایډ کې و نو موږ خپل هغه ارینج کړی و نو دې پیره مو ریسکیو 1122 چې دی نو هم لکه موږ کمیټې دې پیره ارینج کړی دی او لکه دغسې چې کوم لکه دې پیره تاسو وګورئ نو مخکې صرف په اوبه موږ راوړې لکه آب هم لکه مخکې به خلک هغه چنو ته تلو یا به یې په پیسو اوبه دلته کې اخیستې
چنې دپاره نو موږ یې لکه سهولت ګیر کړی و د پیره موږ ورسره لکه شربت هم سهولت هم دلته کې موجود دی او بل یې هغې نه علاوه لکه دوه چا خو د نوي ټینکرې هم لکه یو اوبو یو هغې سایډ ته وي لوړ دی یو اپله مونځه چې کوم جومات ځای جوړ شوی هغې طرف ته یو اوبو دوې ټینکرې ټوټل راغلي دي نو لکه بس موږ خپل کوشش کوو لګایو الحمدلله بس چې کله هم لکه هغه کوو نو خپل اراده وکړو میټینګ وکړو نو انشاءالله نو بس د خلکو د عوامو تعاون سره موږ سره لکه د مسلې لګای دي حل کېږي او انشاءالله مخکې دپاره به کوشش کوو چې دې کې نور لکه هغه امپرومنټ پکې راشي ځکه چې اوس دلته کې کسانو شکایتونه داسې کوو هغې دپاره لکه روټۍ وه لکه په 30 روپۍ روټۍ لکه ریټونو مسله هم شته دی لکه روټۍ وزن برابر هم نه و په 30 روپۍ روټۍ خرڅېدله او داسې لکه ریټونو خبره ده بل دلته کې هرنګې خلک راسي لکه دا موږ کمیټي دا بیان کول دی چې دا موږ کیمپ لګوو په دې وجه نه چې یاره دا ریس تر ریزه د آبادي زیاتېږي او لکه نه هېڅ قسم ته انتظام یې دلته کې نه وه نه کمیټي وه نو هغې د وجه نه موږ فلایي کمیټي په دې باندې اکشن اخیستی دی چې یاره نه دلته کې موږ یوه خپله کمیټي وي کیمپ ولاږي لکه هره پیره به کوو او چې څه مسلې وي د مشیرانو او د ممبرانو د علاقې لکه څومره مشیران دي هغې په سلا باندې به حل کوو او مخکې به دغسې څو چې لکه مخکې پکې انشاءالله امپرومنټ به کوو لګیا به او داسې تاسو کیمرې په سترګه کتلی شئ ریسکیو ولا تقریبا 10-12 کسانو اوسله راغلي دي لکه ما په هغه باندې لکه ما سره ډېټه شته دی او داسې تقریبا 3-4 ماشومان ورک شوي وو دغسې دلته د لکه کسانو موږ ته حواله کړو نو عام موږ دلته کې دغه سهولت یې د کیمپ دغه پیدې دي او دغه لکه کار دی لګیا دی خیر سره او پروډوسر صاحب او هغې میډیا ادارې ډېره شکریه ده کوم ډېره مننه تاسو وسلام السلام علیکم ټولو نه پیله ټولو مسافرو ته د اختر مبارک شي د هغې نه پس د اخترحسین به یې ډېره مننه کوم چې زموږ خپل پیج ته راوغوښتو او زموږ چې کومه میله ده د درې وخلو ډېر زبردست انتظامیه دوه پیره جوړه کړي ډېره زبردست سیستم پکې روان دی او ډېر ښایسته اوس پکې نوي چې کومې جولې دي پکې دي ښایسته ډېر لکه دوه پیره دي موږ ډېر خوشحاله روان یو کلي ته انتظامیه سیستم چې کوم دی ډېر ښایسته یې جوړ کړی او الله دې واس ویر کړي چې د دې نه نور هم ښه کړي انشاءالله تعالی میله مو ښه انجوای کا بس روان یو اوس کلي ته موږ مسافر ډېر دي ټول د خدای ښه ساتي خو دوه مسافر دي موږ یو په سپرس کې دی ترکي سپرس بختیار خان هغه ته د سپیشل سلام سپیشل د اختر مبارک او یو په جاپان کې دی عقیب چې هغه ته د ما طرفه سپیشل اختر مبارک او بلې مو دوه درې هغه ملګري په چن ملیشیا کې دي عطیف نومه د هغه ته د اختر مبارک او بل موږ یو بل فاروق باندې هغه ته او بل موږ میلې ته راغلي یو ډېر ښایسته میله وه او دې پرې ډېر ښایسته انتظامات شوي انشاءالله تاسو ته به اخترحسین بای په یوټیوب چینل باندې دا بیا انشاءالله وشکرو د خدای په امان مننه دا پکې ګلاباز چای هوټل هم دی هغه پکې چای خدمات ادا کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما نوم ضیاء الرحمن دی او ریسکیو 1122 کې ایز ا میډیکل ټیکنیشین خپل خدمات سره انجام کوم د دې د کمیونټي بیس باندې چې کوم د دې کمیټي ده د ملک اشفاق صاحب او طاهر علي د دې په تعاون سره دې موږ ته راغ کړو چې زموږ دغه رنګ یو میله یو تهوار منعقد شوی دی په دې کوټلي کلا کې او د هغې دپاره موږ ته فرسټ ایډ ضرورت دی نو بیا دې ته موږ وایي چې تاسو یو لیټر وکړئ زموږ سپیریئر لیول خلک ته چې هغوی موږ سره
مونږ ته باقاعده لیټر وشي او مونږ ته آرډرز راکړي چې مونږ تاسو ته فرست ایډ کیمپ چې کوم دی هغه پرووایډ کړو. نو د دې بالکل څنګه چې دی اول خو د دې زه ډېر زیات مشکور یم چې دی دونه ښه انتظامات کړي دي، ځکه چې کمیونټي بیس باندې دی خپله کمیټي ده د هغې بیا فرست ایډ حوالې سره یو کې مونږ انوالو کړي یو په دې داسې تهوار کې. او د دې نه علاوه چې کوم دی د پولیس هغه چې کوم ډپارټمنټ دی هغه یې وکې انوالو کړی چې خدا نخواسته داسې څه ناخوشګواره حادثه ونه شي. او څنګه چې زمونږ کردار دی نو زمونږ کردار دی فرست ایډ ورکول دي. دلته چې کوم راغلي سیلانیان دي او کوم میلې ته کوم خلک راغلي دي هغوی ته فرست ایډ ورکول دي. نو فرست ایډ حوالې سره به زه دا ووایم چې دلته کې وکې داسې خلک راغه چې هغوی ته چېرته سپرین انسټرینز وشي، زخم مخم ولګي په خپه لاس باندې وغورځېږي ولوېږي یا فریکچر وغیره راشي د هغې فرست ایډ. بل وکې داسې خلک راشي چې هغوی ته د بی پي لو شي یا ډاون شي، ولې ګرمۍ موسم دی ډېر زیات سویټینګ وشي انسان نه، نو هغې دپاره چې کوم فرست ایډ کولي نو هغه فرست ایډ حوالې سره دی بی پي ډاون وي هغه کوو. یا های بلډ پریشر که خلک به کې هم همداسې راغه چې کوم مونږ سره دغه د هارټ پیشنټ یا بی پي والی یا شوګر دغه ورته تکلیف یې ورته، نو د هغې حوالې سره مونږ سره داسې اولډ ایج کې خلک راغی چې هغې ته زړه تکلیف و، بی پي های شوې وه، نو هغې ته باقاعده مونږ دلته فرست ایډ وکړو. دغه رنګ حوالې سره چې کوم ماشومان صحیح حساب سره خوږ را خوږ شو هغوی ته زخمونه ولګېده نو د هغوی هم مونږ فرست ایډ وکړو، هغوی ته مونږ چې کوم دی پټۍ وکړه او آن د سپاټ چې کوم دی کوم کیمپ مونږ لګولی. نو زه یم چې دا د دې میلې دپاره او د دې چار پیچل د خلکو دپاره چې کوم دی نو دا ډېر یو مثبت اقدام دی او دی ډېر د کمیونټي بیس باندې چې کوم کار کړی دی دا مونږ ته چې کوم دی دی رغه کړي یو راغوستي یو، نو دا د دې علاقې د دې خلکو لپاره ډېره ښه ده. ولې چونکې د دې ایریا نه د هاسپټل سهولت نشته دی ورسره، هغه نه هاسپټل د نه ډېر زیات لرې دي، یا که خدا نخواسته داسې څه حادثه راشي او هغوی ته فرست ایډ ضرورت وي یا هاسپټلایز ضرورت وي نو مونږ خپل ایمبولینس ځان سره آن د سپاټ ودرولی دی چې دغه رنګ څه شفټینګ وغیره وي یا هاسپټلایز کولي څوک نو هغه مونږ بر وخت چې کوم دی کولی شو دی ته. تھینکس سو مچ. بسم الله الرحمن الرحیم. د موی طرف نه ټولو خټکنامې ته او ټولو چې څومره دي موږ د بار دي کلي کې دي او په هر هلوکا باندې هر مؤمن مسلمان ته موږ اختر مبارکي ده او میله انشاءالله تعالی ډېره ښه وشوله، ډېره مزیداره وشوله، هېڅ قسم ته داسې هغه پکې رانه للم او هر سړي په خپل ځای باندې خپل صحیح خدمات هم وکړلو او خپل ځای باندې چې د چا کوم ځایونه وو په هغه ځای باندې بس پاره مو شو او انشاءالله تعالی دا به مزید هم بهتره کېږي او موږ دا خیال ده چې دې ته موږ د نیکسټ هغه دپاره د غویانو میله هم دلته راوړو ځکه چې د موږ د خلکو ته ډېر تکلیف دی چې لاندې پله ځي هغه ته ځي، نو موږ هغې ته هم دا ریکویسټ کوو چې یاره تاسو د غویانو میله دلته راوړي نو دې ځای کې به د موږ د علاقو ته لږ غوندې هغه شي د بزو د هغه بل د موږ په دې ځای کې به لکه لوکل هغه به موږ ته ډېر ښه میلوي. هلته چې څو نو دلته هلته هم راباندې 3-4 زره روپۍ پرچې اخله څه کوه دا ټولو خبرې نه لکه دا یعنې ښه بهترین هغه دا دی چې موږ دې ځای کې هم میله هم انټروډیوس کړو او انشاءالله اراده خو مو دقه ده چې غټو بېپاریانو سره به انشاءالله وینو چې یاره دې ځای ته راشه او دې ځای کې خپل یو انویسټمنټ وکړئ. نو بس دغه خبره ده او تاسو ډېر مشکور یم چې دې ځای کې ټولو لکه چې څومره هم دي که موږ د ایوي کمیټۍ دي که د بلې کمیټۍ دي که څوک هم دي مشران دا ټولو پکې ډېر ښه کردار ادا کړلو ولا د موږ د څومره هم چې دې ځای کې وو یا د موږ د هغه خو میله زه هم چې کنې نورې په نسبت باندې لږ غوندې سلو روانه ده او ډېره سموت روانه وه پوه شوې که نه د نور وخت په هغه باندې او بل لکه هر شی پکې ښه هغه او د موږ چې کوم خپل یو حکمت عملي وه نو موږ ټول خپل فراویټ چې کوم کسان پکې ورننستلي وو په دې هغه کې په هر شي باندې نظر ساتللو او د پولیس سره او د هغه سره موږ په یوه پیج باندې روانو. تاسو ډېره مهرباني او ډېره شکریه او الله مو عزت وکړه. ډېره مهرباني. جی قدرمندو دا و د نن ورځې حال هوا چې تاسو وکتلو د راتلونکي پروګرام سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضري کوو. تر دغه د مراکه یاد چې په هر ځای کې ښاد آباد اوسئ. تعالی فامان.